السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې څوک فرض کوي سنت نه کوي، د دې څه حکم دی؟ بهرایک جلد دوم صفحه 49 باب الوتر او نوافل کې وایي یو سړي د 5 لمانځو سنت نه کول، یعنې د شام د لمانځه وروسته، د ماښام تر لمانځه وروسته، د ماسپښین تر لمانځه مخکې، وروسته د سهار د لمانځه مخکې دغه سنت نه کوي، قصدن یې نه کوي. نو که سنت نه بلل نو بیا دی کافر دی، ځکه دلته استخفاء په سنت پر راغله، سپکاوی د سنتو راغلی. او که منل بیا نه کول، صحیح قول دا دی چې ګناهګاره دی. او دغه رنګه په توای هندیه جلد اول صفحه 112 باب نوافل کې وایي سنت قصدن نه کول دا سړی ګناهګاره دی، لأنه جاء الوعید بالترک، د پرېښولو په وجه باندې هغه سخت وعید راغلی دی. او دغه رنګه کبیرې صفحه 309 باب النوافل. او دغه رنګه حاشیة التحتوي علی المراکل الفلاح هغه مفصل بحث ورکړی دی. یو که سړی دغه په سفر کې بیا خو څه مشکل نه لري که پاته شي، او که په سفر کې نه وي، لکه په دا بعض ځایو کې اوس موږ سره خلک پوښتنې کوي چې په دا عربي ممالکو کې هغه دا خلک سنت نه کوي، نو هغه ډېر عظیم جرم دی، ځکه سنت هغه د لمانځه د فرایض دپاره هغه مکملات دي. که چیرې هغه فرضي لمونځونه هغه ناقص وله، بیا په دغو باندې هغه الله جل جلاله ورپوره کوي. یعنې که د سړي په فرضو کې خراب وسره، هغه بیا په دغه سنتو باندې ورپوره کړول کېږي. او دغه رنګه حاشیة التحتوي علی المراکل الفلاح صفحه 302 هغه باب نوافل کې مستقل بحث ورکړی دی چې سړی دغه سنت نه کوي، هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د شفاعت څخه بې برخې او بې نصیبه به وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به هغه شفاعت نه کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به هغه په ورځ د قیامت د ده شفاعت نه کوي، ځکه که زما امتي وای خو زما هغه اعمال چې زما له طرفه تاسو ته منتخب کړول سوي دي هغه مو باید کولی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.